الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکي لیله من یم ټول به روغ جوړ اوسئ او ټول ته ښه راغلاست وایم. دوهم لیسن نن وایو د مایکروسافت افیس په پیکیجونو. نن مفصلا خبرې کوو چې کوم به موږ په راتلونکو ورځو کې ووایو چې هغه عبارت له وورډ، اکسل، پاورپوینټ او اکسس څخه. نو راځو نن یې په ځانګړتیاوو، په تعریف او همدارنګه د هغوی په ګټو د هغه د استعمال ځایونو باندې مفصلا خبرې کوم. راځو دې ته چې what is Microsoft Office. Microsoft Office څه دی؟ د Ultimate Word Processing Powerhouse دی. یو د لغتونو د پروسس کولو یو قوي ځواکمن کور دی. Microsoft is word processing software developed by Microsoft Corporation. Microsoft Word د کلمو پروسس کولو سافټویر دی چې د مایکروسافت کارپوریشن لخوا رامنځته شوی دی. It allows user to create, edit, format and print text-based documents such as letter, resumes, reports and more. دا کارونکو ته اجازه ورکوي چې د متن پر بنسټ اسناد لکه لیکونه، سی وي، راپورونه او نور ډېر څه جوړ کړي، ایډیټ کړي او همدارنګه فارمیټ کړي او چاپ یې کړي. نو راځو مین فیچرز اف مایکروسافت ورډ ته، د مایکروسافت ورډ اصلي ځانګړتیاوو ته. فیچرز چې دي دلته هغه فیچرز یا هم ځانګړتیاوې او ډسکریپشنز، هغه توضیحات چې موږ ورکړي. لومړی چې دلته موږ ټکسټ ایډیټینګ د یوه ځانګړتیا د مایکروسافت ورډ ته د متن ایډیټ کول. type, copy, paste, cut and format text easily. د دې سره په اسانۍ سره موږ کولی شو متن ولیکو، کاپي وکړو، پیسټ وکړو او همدارنګه پرې کړو او فارمیټ یې وکړو. بل د فارمیټینګ ټولز یا هم د فارمیټ کولو وسیلې چینج فونټ سټایل، سایز، کلر، پروګراف، سپیسینګ اټسټرا. د فونټ سټایل، اندازه، رنګ، د پاراګراف فاصله او نور په دې کې موږ څه کولی شو؟ بدلولی شو. او انزرت ټولز بخش چې دی یا هم چې ورته داخلوو ایډیټ ایمیج، ټیبلز، چارټس، شیپس اند هایپرلینک. موږ په دې کې چې داخلولی شو؟ انځورونو داخلولی شو، جدولونه، چارټونه، شکلونه او هایپرلینکونه چې کولی شو دې پروګرام ته اټکولی شو. همدارنګه ټامپلیټ ځانګړنه چې ده ریډیمیډ ډیزاینز فار ریزومز، لیټرز، فلایرز و اټسټرا. بل چې ده د ټمپلیټونو د سی وي، لیکونو، فلایرز مو ورته وایي او نورو لپاره چمتو شوي ډیزاینونه موږ تیار موجود په دې پروګرام کې لرو. بل چې د سپیل او ګرامر چک بخش چې دی د یوه بله ځانګړتیا ده اټومیکلی کریکټ سپیلینګ اند ګرامر میسټیکس. په املا او ګرامر چک په اتومات ډول د املا او ګرامر غلطۍ هغه موږ ته څه کوي؟ سموي. بل بخش چې دی د پیج لیاوټ بخش چې او ځانګړتیا چې ده سیټ مارجن، سپیچ سایز، اورینیټیشن، پورټریټ او لینډسکیپ. په پورټریټ او لینډسکیپ شکل سره موږ کولی شو یعنې د پاڼې ترتیب یعنې حاشیې، د پاڼې اندازه، سمت او پورټریټ یا په کوم شکل چې ورقه وي د هغو شکل موږ تنظیمولی شو د پیج لیاوټ څخه په استفاده. بل هیډر او فوټر بخش چې د ایډیټ ټکسټ ات د ټاپ اند باټم اف ایوری پیج. بل د سرلیکونو یا هم لمنلیکونو د بخش دی چې موږ کولی شو د هرې پاڼې په پورتنۍ او لاندنۍ برخه کې موږ یو متن اضافه کړو. بل چې دی د سیو شیر بخش دی چې سیو ډاکومنټ انټو ورژن فارمیټ ډیو سی ایکس یا هم پی ډي اف او پرنٹ اور شیر ویا ایمیل اور کلاود ون ډرایور. موږ کولی شو په دې سره خوندي او شریکول خوندي کول او شریکول د اسنادو په مختلفو بڼو کې خوندي کړو، مثلا د پی ډي اف په شکل کې یا هم د وورډ په شکل کې او همدارنګه پرنټ یې کړو یا هم د برېښنایي یا کلاود یعنې ون ډرایور له لارې نور سره شریکولی هم شو. دا یې بله ځانګړتیا ده.
نو راځو یوزز اف مایکروسافت افیس استفاده د مایکروسافت افیس چیرته استفاده ترې کیږي. رایټینګ سکول اساینمنت اند کالج ریپورټ د ښوونځي دندو او د کالج راپورونو لیکلو کې موږ استفاده کولی شو. ګریټن سی وي اند کاور لیټرز موږ د څخه سی وي په دې کې جوړولی شو، هم چنان پوښلیکونه جوړولی شو کاور لیټرز. ډیزاینینګ انوایټیشن سرټیفیکیټس او فلایرز موږ کولی شو د څخه په استفاده سره د بلنې سندونو فلایرز ډیزاین هم وکړو، بلنلیکونه انویټیشن او سرټیفیکیټونه او د فلایرز یا هم د فلایزرو ډیزاین د څخه استفاده موږ کولی شو. بل ډراپینګ افیشل لیټرز کانټراکټس اند لیګل ډاکومنټ موږ کولی شو د رسمي لیکنو یا قراردادونو او قانوني مسودو جوړول اسناد هم په دو کې وکړو. میکینګ ای بوکس اند منیول موږ په دې کې ای بوکونه او لارښودونه هم جوړولی شو. بل کمان فایل اکسټنشن بخش چې دی هغه موږ ته د فایلونو پامه توسعه چې ورکړه هغه موږ ته راښایي. مخکې چې و ډي او سی شکل موږ ته هغه ډاکومنټونه ښکاره کېدل هغه اولډر ورژن دی، یعنې زاړه ورژنونه دي، او ډي او سی ایکس چې دی هغه نیور ورژن دی، نوی نسخې موږ ته وړاندې کوي. دا زاړه نسخې دي او دا نوي نسخې د ورد پروګرام دي چې په آخره کې هغه ډاکومنټ چې راخلاصوي ډي او سی چې کوم شته هغه اولډر دی او ډي او سی ایکس کوم چې هغه نوی شکل یا نوی ورژن یا نوی نسخې سره موږ ته چې کېږي وړاندې کوي. بینیفیټس هغه ګټې چې کومې دي ایزي ټو یوز موږ کولی شو په اسانه دونه کارونه وکړو، او همدارنګه پروفیشنل کوالیټي ډاکومنټ مسلکي کیفیت لري د ډاکومنټونه او سیو ټایم ویټ ټامپلیټس اند ټولز موږ کولی شو ټامپلیټونه وسیلو نور وسیلونو په سره خپل وخت کم کو سیوي کو اضافه کو. Part of the Microsoft Office sites with Excel, PowerPoint and etc. موږ کولی شو د مایکروسافت افیس سایټونو برخه کې د اکسل، پاورپوینټ او نور سره چې وکړو یو بخش وباسو د هغو د اکسل بخش هم دلته انزرټ کولی شو، همدارنګه د پاورپوینټ بخش هم دلته انزرټ کولی شو او د هغو یو بخش هم ګرځېدلی شو د ورد پروګرام. بل راځو واټ از مایکروسافت اکسل. مایکروسافت اکسل څه دی؟ موږ دلته لیکلي د ورلد لیډینګ سپریډشیټ پاور هاوس، د جهان د رهبرۍ یو سپریډشیټ هاوس دی، یعنې یو قوي کور دی. Microsoft Excel is the spreadsheet software developed by Microsoft Corporation. Microsoft Excel چې دی یو spreadsheet software دی چې د Microsoft Corporation لخوا رامنځته شوی دی. It is used for organizing, calculating, analyzing and visualizing data using rows, columns and formulas. دا د قطارونو ستنو کالونو ته ستنې موږ ویلی شو په کارولو سره د معلوماتو تنظیم، محاسبه او تحلیل او لیدلو لپاره کارولی شو او کارول کیږي. Main features of Microsoft Excel ځانګړې تیاوې چې کومې دي هغه د مایکروسافت اکسل دلته فیچرز ځانګړتیاوې او ډسکرایبیشن هغه توضیحات موږ راغلي. ورک شیټ بخش چې دی یا ورک پاڼې بخش چې دی each file call it a workbook contains sheet made of rows and columns. هر فایل چې د کاري کتاب په نوم یادیږي یا هم ورکبوک د قطارونو او روګانو یا کالمونو قطارونو ورته ویلی شو او روګانو څخه جوړ شوی پاڼې دي. د دو شکلونو د پاڼو چې دي د روګانو د هغه نه جوړې شوي دي، د کالمونو څخه جوړ شوي دي. بل سیلز یا حجره موږ ورته وایو، خو دلته هغه
هر خانه چې پکسل ده هغه ته سیلز وایي. The basic unit where data is internet example یو A1 B1 دلته هم هغه موږ ته په باکس کې ښایي چې کوم کالم دی د A کالم دی او لومړی رو ده، B کالم دی دوهمه رو ده. سیلز موږ ته چې ښایي هغه بنسټیز واحد دی چیرې چې معلومات داخلیږي هغه سیلز بخش ورته ښایي نه خانې. بل د فرموله بخش د use it to perform calculation example یو جمع دوه. بل د فرمولونو بخش د محاسبې ترسره کولو لپاره کارول کېږي. د بېلګې په توګه یو جمع دو یعنې دوې خانې دي د یو بل سره دوه سیلونه د یو بل سره جمع کوو. بل فانکشن د unit in formula like sum average if and book. بل چې د تابع په شکل جوړ شوی چې د مثلا د جمع او د اوسط او د دو څخه موږ کولی شو استفاده وکړو د فرمولو څخه یې جوړې شوي دي. بل charts and graphs د great visual representation like pie charts, bar graphs and line graphs. موږ په دې کې چارټونه، ګرافونه، د پای چارټونه، بار ګرافونه او لاین ګرافونه په څېر بصري نمایشونه موږ دلته رامنځته کړو چې یو ډیزاینونه ورکولی شو. بل ډیټا سورټینګ and filtering بخش دی. organize large data sets by values data or text. موږ کولی شو دلته د څخه په استفاده د معلومات ترتیب او فلټر یې کړو د ارزښتونو د ویلیو د نیټې او همچنان د متن له مخې لوی معلومات موږ په دې کې څه کولی شو سیټ کولی شو یا ځای کولی شو. بل چې د پویټ ټیبلز سمرایز and analyze complex data موږ کولی شو پیچلي معلومات په اسانۍ سره په دې کې لنډیز او تحلیل کوو. او conditional formatting بخش د automatically change colors based on the values موږ کولی شو د څخه په استفاده په اتوماتیک ډول د ارزښتونو پر اساس رنګونه ورکړو، یعنې هر کالم ته هر ویلیو ته موږ جدا یو رنګ ورکولی شو. بل چې د ماکروز بخش د automatic repetitive task using موږ کولی شو د څخه په استفاده سره د ساده پروګرام کولو یا نو بی بی ام په کارولو سره تکراري دندې اتومات کړو، یعنې یو عملا یو چې په هغو کې یو اکشن عمل کوو د ماکروز موږ ته هغه ریکارډ کوي، بیرته بل چېرته موږ هغه په بل ورکشیټ کې موږ هغه څه کولی شو بیرته اپلای کولی شو. بل بخش چې دلته د یوز اف مایکروسافت افیس استفاده د مایکروسافت افیس چېرته دا استفاده کېږي موږ هغه اوس وایو. کوم بخشونه چې دي او د دو هغه قضیې چې دي د بزنس بخش کې استفاده کېږي. بجټ، سیلز ریپورټ، فاینانشل انالایز. د سوداګرۍ بودیجه کې د پلور راپورونو په بخش کې د خرڅ راپورونو په بخش کې او همدارنګه د مالی تحلیل په بخش کې د دونه استفاده کېږي. د ایجوکیشن په بخش کې چې د سټوډنټ ګریډ شیټ، اټینډنس او سکیجولینګ په بخش کې یعنې د تعلیم د زده کړې د درجې پاڼې یعنې هغه هغو ته چې اطلاعنامه لنډ شکل موږ ویل چې د هغو په جوړولو کې د حاضرۍ په جوړولو کې او همدارنګه د مهالویش په جوړولو کې موږ د ایجوکیشن په بخش کې فیلډ کې موږ استفاده کولی شو. بل د فاینانس بخش د اکاونټینګ، لون کلکولیټرز، انویسټینګ، ټریکینګ موږ کولی شو چې د مالی محاسبې دپاره د پور محاسبه کوونکو یا د پانګونې تعقیب ډیزاینونه دلته او هغه ډیټا اډ کړو. بل ډیټا انالایز دی. انالایزینګ لا ډیټا سیټس، فلټرینګ اند ګرافینګ موږ کولی شو د څخه په استفاده سره د یوې پروژې مدیریت کانټ چارټونه یا هم هغه لاندې دی موږ کولی شو د څخه د معلوماتو تحلیل، د لویو ډیټابیسونو تحلیل او همچنان فلټر کول او ګراف کول موږ په دغه کې کولی شو، یعنې یوه ډیټا تحلیلولی شو. پروجیکټ منیجینګ چې دی کانټ چارټس، ټایم لاینز او ټریکټر
دا چې د پروژې مدیریت کاونټ چارټونه مو کولی شو، مهالویشونه جوړولی شو او د دندې یا د وظیفې تعقیبونکي هم ټسک ټریکرز هم موږ جوړولی شو. بل انوینټري منیجمنټ دی، سټاک لیست پریسینګ، پروډکټ ټریکینګ موږ کولی شو. د انوینټري مدیریت د سټاک لیستونه هم جوړ کړو، قیمت یې اډ کړو او همدارنګه د محصول هم د څخه په استفاده سره تعقیبولی شو. فایل اکسټنشن یا هم د موږ ویلی شو د فایل توسعه چې ورکړې مخکې کې چې وه د ایکس ال اس په اولډر ورژن کې وه، اوس چې دی ایکس ال اس ایکس چې دی ایکسل ورک بوک یا هم لیټیسټ شکل چې دی دا نوی ورژن یې دی. په دغو کې کوم ډاکومنټونه چې کوم موږ فایل ولرو نو هغه موږ ته په اخره کې په دې شکل فارمټ سره ښایي او ایکس ال چې دی دا بیا په بل فارمټ هغه زوړ ورژن فارمټ کې موږ ته راښایي. بل چې د بینیفټ اف یوزینګ ایکسل هغه ګټې چې کومې دي د ایکسل کارونې ګټې چې دي فاست اند اکورډ کلکولیشن موږ ګړندی او دقیق محاسبې کولی شو. هنډلینګ لارج اماونټ اف ډیټا موږ کولی شو د ډېرو معلوماتو دلته اداره کړو او همدارنګه وایزلایز ډیټا ټرایټ ګرافس اند چارټس موږ کولی شو د ګرافونو او چارټونو له لارې معلومات دلته لیدلی شو او همدارنګه وایډلی یوزډ ان جابس اند بزنس موږ کولی شو په دنده او سوداګرۍ کې په پراخه کچه دا وکاروو او همدارنګه سپورټس اټومیشن اند ادوانسډ ډیټا انالایز موږ کولی شو د اتومات کولو یا هم پرمختللي معلوماتو تحلیل دلته چې کولی شو سپورټ کولی شو یا هم ملاتړ کولی شو. بل اوس راځو چې مایکروسافت پاورپوینټ شی دی. مایکروسافت پاورپوینټ د الټیمیټډ پریزنټیشن ټولز دا یوه د پریزنټیشن وسیله ده. Microsoft PowerPoint is a presentation software developed by Microsoft Corporation. Microsoft PowerPoint چې د Microsoft Corporation لخوا رامنځته شوی دی او پریزنټیشنونو سافټویر دی. It allows user to create slide shows made up text, images, animations and multimedia to present information clearly and attractively. دا کارکوونکي ته اجازه ورکوي چې د متن، عکسونو، انیمیشنونو او همدارنګه ملټي میډیا څخه جوړ شوي سلاید شوونه جوړ کړي تر څو معلومات په روښانه او زړه راښکونکي ډول وړاندې کړي. یعنې موږ کولی شو د دوی څخه په دفترونو په نورو ځایونو کې یوه ډیټا کې اډ کړو، په ډېر ښه شکل انیمیشنونه ورکولی شو، ښه امیجونه ورکولی شو او هغه خلکو ته وړاندې کړو. بل مین فیچرز اف مایکروسافت پاورپوینټ چې دی دلته هم موږ راولي فیچر کوم ځانګړتیاوې چې لري او ډسکریپشن هغه توضیحات یې موږ ورکړي دي. سلایډونو بخش کې سلایډز the basic unit like page to show one part of the presentation. سلایډونه یو بنسټیز واحد دی لکه د یو پیج یا ورق په شکل د پریزنټیشن یوه برخه موږ ته هغه د هغو د ښودلو لپاره ده. بل تیمز یا هم ټامپلیټس and templates pre-designed slides styles for professional look. دا چې د موضوعات موږ ویلی شو تیمز او ټمپلیټونه د مسلکي لید لپاره د مخه موږ ته تیار ډیزاین شوي چې د هغو څخه موږ استفاده کولی شو. بل ټکسټ باکس بخش چې دی ایډیټ اند فارمیټ ټایټلز بیولډ پوینټس اند ډسکریپشن موږ کولی شو دلته د متن هغه باکسونه سرلیکونه همدارنګه بیولډ پوینټس او توضیحات ورته اضافه او فارمیټ کړو. بل د انیمیشن بخش د میک د بخش ایمیج میډیا انزرت دمونه وي انزرت پکچر ایډیو ویډیو آیکن اند سکرین شوت. موږ د ایمیج او میډیا یا هم د انځورونو او رسنۍ انځورونو څخه موږ کولی شو دلته عکسونه اډ کړو، انزرت کړو، ایډیو او همدارنګه ویډیو او آیکنونه موږ کولی شو په سکرین شاټ کې داخل کړو یا هم اډ کړو.
انیمیشن بخش د میک آبجکت ټکست اند ایمیج موو آن ا سلاید. موږ کولی شو د انیمیشنونو کې متن یا انځورونه په سلاید کې موږ حرکت ورته ورکولی شو، انیمیشن ورکولی شو. بل سلاید ترانزیشن دی، ترانزیشن افیکټ وین مووینګ فرام ون سلاید ټو د نیکسټ. موږ کولی شو د سلاید لیک کله چې یو سلاید څخه بل سلاید څو کولی شو حرکت ورکړو، یو بل سلاید ته هم حرکت کولی شو. بل چارټس ګرافس اند ګرافس شکل ډسپلی ډیټا ویژوال لایک ان ایکسل. موږ کولی شو د چارټونو او ګرافونو په لید کې معلومات ښکاره کړو، لکه په ایکسل کې هم موږ کولی شو هغه په دې شکل ته موږ هغه هلته هغه ډیټا وړاندې کولی شو. بل سمارټ آرټ diagrams for list cycle processing hierarchies. موږ کولی شو د لیستونو سایکلونو او همدارنګه د پروسس د درجه بندۍ لپاره سمارټ آرټ ډیاګرامونه هم جوړولی شو. بل پریزنټر ویو لیټس د پریزنټر سی نوټس اند نیکسټ سلاید ډیورینګ د شو. موږ کولی شو د وړاندې کوونکو لیدوړانکي ته اجازه ورکړو چې د نندارې په جریان کې یادښتونه او راتلونکي سلایډونه وګوري، یعنې نوټس هم کتلی شي، د نوټس بخش هم ریپرزنټیشن هم لیدلی شي، په جدا جدا بخش کې هم لیدلی شي. بل ارجو یوزز اف مایکروسافت پاورپوینټ، استفاده د مایکروسافت پاورپوینټ چې دي کومه فیلډونو کې چې دي ایجوکیشن فیلډ کې چې دی ټیچینګ لیسنز موږ کولی شو درسونه دلته ورکړو خلکو ته، سټوډنټ پروجیکټ لکه همدارنګه د زده کوونکو پروژې دلته جوړې کړو، او کلاس پریزنټیشن د یوه صنف دپاره پریزنټیشن هم جوړولی شو. لکه زه چې د اوس مهال استفاده کوم د ټیچینګ لیسنز لپاره د پاورپوینټ څخه استفاده کوم. بل بزنس بخش چې دی سیلز فیوچرز فاینانشل اپډیټس کمپني ریپورټس. موږ کولی شو د سوداګرۍ د پلور پیچونه، همدارنګه مالي تازه معلومات، د شرکت راپورونه هم په دې کې ورته وړاندې کولی شو. بل د ټریننګ بخش چې دی امپلای ټریننګ موډیلز او ورک شاپس. موږ کولی شو د کارمندانو دلته هغو ته روزنه ورکړو، ټریننګ ورکړو، ماډلونه ورته جوړ کړو او ورکشاپونه هم کې ورته جوړولی شو. بل د ایونټس بخش د ایونټ پروګرامز سیرمونیز سلاید شوز. موږ کولی شو پیښې د پیښو پروګرامونه دلته جوړ کړو او همدارنګه د مراسمو سلایډونه هم دلته ښودلی شو چې مراسم په کوم شکل یا د یوه پروجیکټ په اړه معلومات ورکړو، د حقایقو په اړه. بل د مارکیټینګ بخش پروډکټ ډانس برانډ سټوري ټیلینګ. موږ کولی شو د بازار موندنې لپاره محصول یا هم ډیمو چې کومې دي د برانډ سټوري دلته ورته ویلی شو، ټیلینګ کولی شو. بل چې دی د فایل ایکسټنشن هغه توسعه چې کړي اولډر ورژن چې دی پی پی ټي شکل و د فارمټ، او نیو پاورپوینټ فایل چې دی د پی پی ټي ایکس دی، او پی پی ایس ایکس چې دی پاورپوینټ شو فایل دی، یعنې اوپس ډایرکټلی ان سلاید شو موډ کې چیرې موږ بیا په دې شکل موږ ته هغه ښودل کېږي. بل بینیفیټ اف پاورپوینټ هغه ګټې چې د پاورپوینټ چې دي هغه د میک پریزنټیشن ویژوال اند انګیجینګ. موږ کولی شو پریزنټیشنونه په بصري او ښکیل شکل موږ کولی شو هغه وګورو، جوړولی شو، او ایزي ټو یوز فار ان سکیل لیول. موږ کولی شو د هر مهارت د کچې لپاره هغه وکاروو په اسانه ډول. او سپورټس ټیسټ ګرافس ایډیو اند ویډیو. موږ کولی شو د متن ګرافیک آډیو او ویډیو سپورټ هم دلته وکړو. او آیډیال فار بات لایو اند ریکارډینګز پریزنټیشن. موږ کولی شو دلته د متن او همدارنګه هغه هم د بات لایو یا هم د ژوندی او ثبت شوي پریزنټیشنونو دواړو لپاره مثالونه جوړول شو، آیډیال جوړول شو. بل الاو کاسټم سلایډز ډیزاین اند سټوري ټیلینګ. موږ کولی شو دلته یو کسټوم د یو مشتري سلایډونه ډیزاین او همدارنګه یوه د هغو دپاره یو سټوري ټیلینګ ورکړو، یعنې یوه کیسه ورته پکې اډ کړو او هغه ورته ووایو. بل راځو د وات از مایکروسافت اکسس. مایکروسافت اکسس څه دی؟
empowering data management in 2025 یو قوي ډیټا منیجمنت د په 2025 کال کې د دې څخه ډېر استفاده کیږي. Microsoft Access is a database management system یا DBMS developed by Microsoft. دا چې Microsoft Access چې دی د ډیټابیس مدیریت سیستم یا DBMS دی چې د Microsoft لخوا رامنځته شوی دی. It helps users to store, manage, and retrieve a large amount of data efficiently using tables, queries, forms, and reports. دا کارونکي ته سره مرسته کوي چې د جدولونو، پوښتنو، فورمونو او همدارنګه د راپورونو په کارولو سره په اغېزمنه توګه د ډېرو معلوماتو ذخیره کولو او اداره کولو لپاره چې وکړو اداره کولو او بیرته ترلاسه کولو کې مرسته وکړم. It is a part of the Microsoft Office sites like Word, Excel, and PowerPoint, but it is specialized designed for database work. دا چې د Microsoft دفتر یا هم Microsoft Office سایت یوه برخه ده لکه Word, Excel او PowerPoint، خو مګر یو فرق چې دا دی چې دا په ځانګړي ډول د ډیټابیس کار لپاره ډیزاین شوی دی، یعنې په دې کې موږ ډیټابیسونه جوړولی شو. ځانګړتیاوې چې دلته دي د Microsoft Access اصلي ځانګړتیاوې چې کومې دي دلته هم د tables بخش موږ ویلی store data in the rows and column like Excel but more structured. موږ کولی شو په دې کې په قطارونو کې په جدولونو او کالمونو کې موږ ډیټا ذخیره کړو لکه اکسل، مګر په ډېر ښه سټرکچر کې سره موږ کولی شو هغه ډیټا اډ کړو. بل queries ask specific question from the database and get filtered result. موږ کولی شو د ډیټابیس څخه ځانګړې پوښتنې وپوښتئ او فلټر شوې پایلې ترلاسه کړئ. بل فارمز بخش ته موږ کولی شو user friendly screen to input and view data easily. موږ کولی شو د څخه په استفاده سره د کارونکي دوستانه اسکرینونه تر څو په اسانۍ سره ډیټا داخل او وګوري و ډیټا ورته اډ کولی. بل د ریپورټ بخش د ګریډ printable summaries and presentation of data. موږ کولی شو راپورونه د چاپ وړ لنډیزونه او د معلوماتو پریزنټیشنونه په دې کې جوړ کړو. همدارنګه ریلیشنشپ بخش کې link table together to reduce data repetitions. relational database موږ کولی شو په دې کې اړیکې د معلوماتو د تکرار کمولو لپاره جدولونه سره وصل کړئ لکه د ډیټابیس ترمنځ ریلیشنشپ یا هم ارتباطات. بل د ماکرو بخش د اتوماتیک task like opening from or running queries. موږ کولی شو د ماکروز د فورمونو د پرانستلو یا هم د پوښتنو چلولو په څیر دنده په اتومات ډول موږ ته هغه ریکارډ کوي او بیرته موږ ته هغه بل ډیټابیس کې غواړو هغه اپلای کوي. بل د VBA یوازې ځل بیسیک فار لاندې اپلیکیشن دی application a program language for advanced automation and control. دا چې د غوښتنو یا اپلیکیشن لپاره یو د لید یا وایژل بصري اساس دی چې د پرمختللي اتومات کولو او کنټرول کولو لپاره د پروګرام کولو یوه ژبه هم د VBA. بل users of Microsoft Access استفاده له Microsoft Access یا کارول له Microsoft Access په کومو فیلډونو کې ډیری کیږي. دا چې په بزنس کې ډیری انوینټوري منیجمنت، امپلایز ریکارډ، سیلز ټریکینګ. موږ کولی شو په تجارت کې د څخه استفاده وکړو د سوداګرۍ یعنې موجودي مدیریت هغه موجودي مدیریت کولی شو د کارمندانو ریکارډونه دلته جوړول شي. همدارنګه د هغه سیلز یعنې د شی چې خرڅلاو تعقیب هم ایدوز ټریکینګ هم کولی شو. بل ایجوکیشن بخش کې سټوډنټ ډیټابیس، ګریډینګ سیستم موږ په
تحصیلي بخش کومې دو څخه استفاده کولی شو، د تعلیم د زده کړو ډیټابیسونه جوړولی شو، د درجه بندۍ سیسټمونه هم جوړولی شو، او هیلث کیر په بخش کې پیشنټ ریکارډ اپاینټمنټ سکیجول موږ کولی شو، د روغتیا په بخش کې هم دو څخه استفاده وکړو، د ناروغانو ریکارډونه ثبتولی شو، او هم چنان د ملاقات مهالویشونه په دوی کې اډ کولی شو. بل د نان پروفیټ بخش ته د ممبر اپ ټریکینګ ډامینیشن ایونت منیجمنت بخش ته چې موږ کولی شو د څخه په استفاده سره غیر انتفاعي یا هم د غړو تابع سوینه د پیښو مدیریت د کولی شو، او همدارنګه سمال اپلیکیشنز ګریډ سمپل سافټویر ویټاوټ ډی پروګرام نالج موږ کولی شو د بدون د دونه چې غټ پروګرامونه زده کړو د ژورې پروګرام کولو د پوهې پرته موږ سافټویر د څخه یو سافټویر هم جوړولی شو، چې د پروګرامینګ لنګویج هم نه وي زده یو سافټویر هم جوړولی شو سمپل سافټویر. دو هغه توسعه چې وه د ای سی سی ډي مډرن اکسس ډیټابیس فایل شکل دی، او ام ډي بي چې وه هغه د 2009 څرته چې دی هغه اولډر فارمیټ دی، چې یوزر بیفور اکسس د 2009 کال نه مخکې هغه چې کېدل په دې فارمیټ سره موږ ته هغه ښکاره کېدل. بل چې دی ګټې دي بینیفټس اف یوزینګ اکسس، هغه ګټې چې دي ایزي ټو بیلډ اند منیج ریلیشنل ډیټابیس موږ کولی شو د اړیکو ډیټابیسونو جوړ کړو او اداره کول یې ډېر اسانه دي. بل سایټبل فار سمال ټو میډیم سایزډ اپلیکیشن موږ کولی شو د کوچنیو څخه تر منځنیو یا اوسطو اپلیکیشنونو لپاره یو سایټبل جوړ کړو. بل آفرینګ مور ډیټا کنټرول دین اکسل موږ کولی شو د اکسل په پرتله ډیره ډیټا دلته کنټرول ته وړاندې کولی شو کنټرولولی شو. بل سپورټس ملټي یوزرز اکسس آن نیټورک موږ کولی شو د شبکې کې د څو کاروونکو لاسرسی ملاتړ هم وکړو په یوه وخت کې. بل انټیګریټډ ویت ادر مایکروسافت افیس apps such as Excel, Word, Outlook موږ کولی شو د نور مایکروسافت افیس سره یو ترکیب ولرو لکه د اکسل، ورد او آوټلوک سره. په آخر کې خلاصه د دې چې د مایکروسافت اکسس is appropriate to win Excel is not enough. Specialize if you're working with lots of connected data and need to run custom search forms and reports. په لنډیزه توګه موږ ویلی شو یا خلاصه ډول موږ ویلی شو چې مایکروسافت اکسس چې دی مناسب دی کله چې اکسل کاپي نه وي، په ځانګړې توګه د ډیرو وصل شوي ډیټا سره کار کوي او اړتیا لري چې یو د کسټم ریسرچ یعنې دلخوا ریسرچ ولري او فورمې او راپورونو هغه شي کې جوړ کړي د هغو د رن کولو دپاره د بیا یو ښه د نظر اکسل ته د ډیرو ډیټا دپاره دا ښه دی او په ښه شکل هغه موږ کولی شو دلته د هغو څخه استفاده وکړو او ډیټابیسونه جوړولی شو. او thank you for your attention. مننه تاسو له توجه څخه. که چیرې کوم انتقاد پیشنهاد لرئ موږ ته واتساپ شمېره مې دا ده او همدارنګه چیرې وغواړئ چې د مایکروسافت افیس د پیکیجونو راتلونکي عملا کار موږ پرې کوو د هغه ویډیوګانې وګورئ په دې یوټیوب چینل کې تاسو کولی شئ هغه ټولې ویډیوګانې وګورئ. همدارنګه موږ کوشش کوو چې د انجینرۍ بخش ویډیوګانې هم ورته اډ کړو، هغه کوم مهم سافټویر چې دي د هغه لرنینګونه جوړ کړو او ورته اډ کړو. نو مننه له توجه څخه. په راتلونکي لیسن کې به انشاءالله موږ مایکروسافت ورد عملا کار شروع کوو په زده کړه. مننه.